د ولسمشر غني په سترګو کې اوښکې او ژړغونی غږ روحي جمعه اووم دا چنګاښ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته د خپل رسمي دولتي سفر په ترڅ کې نن ورځ په یاد هیواد کې له افغان کډوالو سوداګرو او میرمنو سره وکتل او ورته یې وینا وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له اوښکو په ډکو سترګو او ژړغوني غږ په پاکستان کې افغان کډوالو ته په وینا کې وویل چې که څوک وایي چې افغان کډوال تر 85 سلنه په پاکستان کې زیږېدلي دي او بیا به افغان کډوال افغانستان ته نه ځي پر ځای خبره نه ده. غني وویل چې 6 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته لاړ او زه پخپله هم 24 کالونو لپاره کډوال وم. ولسمشر په پاکستان کې افغان کډوالو ته وویل چې افغان وای افغان به وای او تر ابده به افغان وای. ډېرو ګرانو خویندو ورونو ټولو حاضرین د مجلس، زه د زړو سړی نه یم، اما سندره ما د وجود هره برخه یې په حرکت کې راوړم. که څوک وایي چې 15% دلته زیږېدلي او بیا به م افغانستان نه مني، 6 میلیونه موږ برته لاړو. زه 24 کاله مهاجر وم. افغان یی افغان وی تر ابده به افغان یی. محمد اشرف غني افغان کډوالو ته دا هم ویلي دي چې په تدریجي ډول او د کډوالو په خوښه به افغانستان ته د دوی د بیرته تګ زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې 6.5 میلیارده اوبه یې خوندي کړي او تر 3 کالونه به 6 میلیونه جریې به ځمکه تیاره کړي چې پر افغان کډوالو وویشل شي. که تمام توجه ما سر عزیز که شما با عزت به صورت تدریجی و با اراده خودتان پس به کشورتان بیایید. 6.5 میلیارد اوبه په خوندي کولو کې دي. 3 کالو کې به انشاءالله تعالی 6 میلیونه جریب ځمکه آماده ای چې تاسو باندې وویشل. جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې د کډوالۍ او کډوال درد ورته معلوم دی او په همدې اساس نیم فکر او زړه په کور دننه او نیمې هم له افغان کډوالو سره له کور بهر دی. دا یادونې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په یو رسمي دولتي 2 ورځني سفر پاکستان ته لاړ چې هلته یې د تیر سره په توپیر توت هرکلی او ښه راغلاست وشو. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.